السلام علیکم درنو دوستانو، هیله لرم چې ښه او جوړ به یاست. په دې ویډیو کې به ستاسو د روښیم ستاسو څنګه کولی شئ خپل د فیسبوک د آی ډي نوم بدل کړئ او هغه هم په ډېره اسانه طریقې سره. ډېرو دوستانو ما څخه غوښتنه کړې وه چې موږ ته په دې اړه ویډیو جوړ کړه تر څو موږ څنګه وکولی شو خپل د فیسبوک د آی ډي نوم بدل کړو. نو دوستانو ډېر وخت مو نه نیسم، راځو ویډیو شروع کوو. خو تر ویډیو شروع کېدو مخکې یوه کوچنۍ غوښتنه څخه کوم، هغه دا چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټۍ نښان ووهئ تر څو زموږ هر نوی دا ډول ویډیو چې تاسو ژر در ورسېږي. راځو ویډیو شروع کوو. دوستان دې لپاره به تاسو لومړی راشئ فیسبوک ته او وروسته په کونج کې هغه درې نښانو باندې کلیک وکړئ. د هغه وروسته ښکته لاړ شئ او په دې سیټینګز باندې کلیک وکړئ. د هغه وروسته په پرسونل انفارمیشن اپډیټ یور نیم فون نمبرز اینډ ایمیل اډرسز باندې کلیک وکړئ. د هغه وروسته په ایډیټ نیم باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې موږ کولی شو خپل نوم بدل کړو. دوستان دلته یو وارنینګ راکړی دی: if you change your name on Facebook you can change it again for 60 days. Don't add any unusual capitalization, punctuation, characters or random words. دا معنا لري دوستانو که چیرې تاسو یو ځل فیسبوک کې نوم بدل کړئ، له 8 ورځو وروسته بیا کولی شئ هغه نوم بدل کړئ. یعنې کوم غلط توري او یا غلط نومان مه ورکوئ، خپل اصلي نوم مو ورکړئ په دې خانو کې. دلته خپل لومړنی نوم محمد او په دې ځای کې خپل دویم نوم یا تخلص ورکړئ رحیم. او له هغه وروسته په ریویو چینج باندې کلیک وکړئ. د اشنا بټن ښکاري دوستانو د ریویو چینج، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. له هغه وروسته به دلته تاسې په دې خانه کې خپل پاسورډ ورکوئ. پاسورډ ورکولو وروسته به تاسې په دې شنه بټن سیو چینجز باندې کلیک وکړئ. دا دی دوستانو زموږ نوم کامیابۍ سره بدل شو. مخکې په انګلیسي و اوس پښتو ته واوښتو. تاسې هم په دې طریقې سره کولی شئ خپل د فیسبوک د آی ډي نوم بدل کړئ. دوستانو دا وه د نوم بدلولو طریقه له 8 ورځو وروسته. په راتلونکي ویډیو کې به ستاسې در وښایم ستاسې له 8 ورځو انتظار پرته خپل د آی ډي نوم څنګه بدل کړئ. نو دوستانو که چیرې دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ او نورو دوستانو سره یې ضرور شیر کړئ تر څو هغه هم له دې نه استفاده وکړي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.